پښتو څانګې باندې یو دوه کتې ما لیکلي چې یو کیسه ده چې ولاړه په میدان وي تر څو څانګه چې ولاړه په میدان وي تر څو څانګه موږ به پرې نه ږدو دا د پښتو څانګه او څوک چې نن پښتو غیرت لري په ځان کې اے ملګرو دا د هغو څانګه بل یو کیسه ده چې مدام یې پښتانه په سوري ناست وي چې مدام یې پښتانه په سوري ناست وي خدای تل لري تازه د پښتو څانګه چې نفرت بغض کینه پکې پرته وي وړي داسې جنازه د پښتو څانګه دا اوس امین صاحب یو غزل باندې کومه چې بیرته بیا سړی زلمی شي چې مال راشي امین صاحب بیرته بیا سړی زلمی شي چې مال راشي شال شبړ وي سم غمی شي چې مال راشي او څوک یې نه پرېږدي جونګړه کې دمې ته څوک یې نه پرېږدي جونګړه کې دمې ته بیا بلون کې د بنګلې شي چې مال راشي او اسی نه حسابوي څوک په سړو کې اسی نه حسابوي څوک په سړو کې بیا هم دا د سر سړی شي چې مال راشي ډېره مننه هسې نه حسابوي څوک په سړو کې هسې نه حسابوي څوک په سړو کې بیا هم دا د سر سړی شي چې مال راشي او که رښتیا وایي خو څوک پې باور نه کړي که رښتیا وایي خو څوک پې باور نه کړي بیا خبرې یې درنې شي چې مال راشي او په میپل کې څوک د خوار خبره نه اوري امین صاحب په میپل کې څوک د خوار خبره نه اوري بیا یې هر ځای اورېدی شي چې مال راشي او وایي دا توت ته تورې ده داسې خپل دی خلک وایي که نه یو متل دی که نه وایي دا توت ته تورې ده داسې خپل دی بیا به دا رشتې پخې شي چې مال راشي ډېره مننه وای دا توت ته تورې ده داسې خپل دی بیا به دا رشتې پخې شي چې مال راشي او ډېر که لرې وي د یو بل نه وخابه ډېر که لرې وي د یو بل نه وخابه بیا هم زړونو ته نږدې شي چې مال راشي